سلامونه ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له 0 نیوز څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د لړم 12 چې د 2025 زیږدیز کال د نوامبر له 3 سره برابره ده. شبنم وزیری یم او تاسې ته له 0 نیوز څخه د هیواد مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د هیواد په شمال کې د شوې زلزلې له امله د سلګونه کسانو مرګ ژوبله. سمنګان او بلخ کې د تېرې شپې زلزلې له امله 540 تنه ټپیان او تر 100 ډیر خپل ژوند له لاسه ورکړی. د افغانستان شمال له زلزله ځپلو سره د هند مرسته. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له خپل هندي سیال جی شنکر سره ټلیفوني خبرې کړي. هند د عاجلو بشري مرستو له استولو خبر ورکړی. او د اسلامي امارت په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو د هیواد په شمال کې د پرونۍ شپې زلزلې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې. اوس هم بشپړ خبرونه. سمنګان او بلخ کې د تېرې شپې زلزلې له امله 540 تنه ټپیان او تر 100 ډیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د عامه روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان امرخیل ویلي د وروستیو معلوماتو په اساس په سمنګان او بلخ ولایت کې بیګانې زلزلې له کبله 540 تنه ټپیان او تر 100 ډیر خپل ژوند له لاسه ورکړی. نوموړي ویلي چې په سیمه کې لا هم د ژغورنې ټیمونه په کار بوخت دي او شمیرې د بدلیدو په حال کې دي. د نوموړي په وینا ځینې سطحي ټپیان خصوصي روغتونونو ته هم وړل شوي او ځینې په سیمه کې تداوي شوي دي. د عامه روغتیا وزارت ویاند زیاته کړې چې روغتیايي ټیمونه پر وخت سیمې ته رسیدلي. ټولو نږدې روغتونونو ته د چمتووالي امر شوی او د اړتیا پر مهال به له نږدې ولایتونو هم رسیدنه وشي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقي له خپل هندي سیال جی شنکر سره ټلیفوني خبرې کړي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت په خبره کړې خبرپاڼه کې ویلي چې د یاد هیواد بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د تېرې شپې د زلزلې له امله د اوښتو زیانونو د خواخوږي ترڅنګ د عاجلو بشري مرستو چې پکې 15 ټنه غذایي مواد شامل دي اسلامي امارت ته د تسلیمولو خبر ورکړی. نوموړي زیاته کړې چې هیواد به یې ډیر ژر د دوا او غذا په برخه کې نورې اړینې مرستې هم وکړي. د خبرپاڼې له مخې متقي د هند د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر څخه د زلزلې په دې ناورین کې د غم شریکۍ، خواخوږۍ او د افغانانو د لاسنیوي څخه د مننې ترڅنګ اړمنو ته یې د یادو مرستو د پر وخت رسولو ډاډ ورکړی. خبرپاڼې زیاته کړې چې دواړو خواوو د دوه اړخیزو اړیکو په پیاوړتیا او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې کړي او هند ته د بهرنیو چارو وزیر د وروستي سفر د پایلو په تعقیب یې ټینګار کړی. د اسلامي امارت په ګډون د نړۍ یو شمېر هیوادونو د هیواد په شمال کې د پرونۍ شپې زلزلې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې. د اسلامي امارت مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې اسلامي امارت په سمنګان، بلخ، بغلان، کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې د پرونۍ شپې زلزلې قربانیانو سره د هغې له ډلې یو شمېر هیوادوال شهیدان، ګڼ شمېر ټپیان، ډیری کورونه نړېدلي او مالي زیانونه اوښتي خپله ژوره خواخوږي څرګندوي. نوموړي زیاته کړې چې اسلامي امارت اړوندو مسؤلینو په شمول ټولو مربوطه ادارو ته لارښوونه کړې چې هر څه ژر سیمې ته خپلې طبي، خوراکي او نورې مرستې ورسوي. د پاتې کسانو د ژغورنې لپاره هڅه وکړي د کورونو، خیمو او نورو اړوندو اړتیاو په اړه لازم اقدامات ترسره کړي. بلور ترکیې، هند، پاکستان، جاپان، بریټانیا، قطر او سعودي عربستان هم د هیواد شمال زلزله ځپلو کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې. او وروستی خبر هم دا چې تیره اونۍ د اوسپنې پټلۍ له لارې 114,228 متریک ټنه انتقالات شوي دي. د ټولګټو وزارت ویلي چې په تیره اونۍ کې د حیرتان بندر له لارې 99,630 ټنه، د اقینې بندر له لارې 9,415 ټنه، د تورغونډۍ بندر له لارې 11,822 ټنه او د خفاف هرات له لارې 11,323 ټنه چې ټولټال 1,412,228 متریک ټنه نفتي، غیر نفتي او نور مواد هیواد ته وارد او صادر شوي دي. یاد وزارت ویلي چې د انتقالاتو له ډلې
328 ټنه صادرات شوي چې لویه برخه یې وچه میوه او د انارو جوس دي. ټولګټو وزارت زیاته کړې هڅه کوي تر څو د لا زیاتو انتقالاتو لپاره مناسب شرایط برابر او سوداګرو ته اړین سهولتونه چمتو کړي او د ملي عوایدو د زیاتوالي په موخه د ریل پټلۍ له لارې د سوداګریزو توکو د لیږد رالېږد بهیر روان او چټک وساتي. کورني خبرونه هم دومره وو. د بهرنیو او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس په پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونه خوښئ او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز 24 تر سبانۍ خبرونه د الله په امان.